خوشحال یو چې نن داسې یو پروګرام کې ګډون لرو چې په واقعي معنا باندې په معنوي لحاظ باندې دا یو ستر پیغام ده بلکې تاسې وګورئ چې تعلیم نړۍ نه بدلوي بلکې لومړی تعلیم خلک بدلوي او د خلکو پر ذریعه باندې بیا نړۍ بدلیږي نو انشاءالله روښان پوهنتون کلونه کلونه چې په لغمان کې خپل فعالیت لري د خپل د فعالیت لړۍ جاري ساتلې خوشبختانه لکه نن چې تاسې شاهد حال یاستئ همداسې په زرګونو په سلګونو محصلین د همدې ښکلي او ښېرازه چاپېریال څخه فارغ کړي دي ډېرو قدرمنو او معززو دوستانو دا افتخارات نن ستاسو دپاره نه دي چې نن دلته ناست یاستئ دا افتخارات ستاسو دپاره هم دي ستاسو د فامیلونو دپاره هم دي ستاسو د کورنیو دپاره هم دي او همدارنګه دغه د روښان پوهنتون ته هم دا ستر افتخارات دي او د دې تر څنګ ټول لغمان ته او ټول افغانستان ته ستاسو افتخارات دي تاسو د الله عزتمن لري انشاءالله په دې امید یو چې په راتلونکي کې به تاسې د دې دردېدلي او کړېدلي وطن د خدمت مصدر ګرځئ هر هغه پلار چې نن دلته راغلی پر همدې امید او پر همدې هیله راغلی چې په راتلونکي کې به زما زوی زما د کورنۍ فامیل غړی دا به په راتلونکي کې دې دردېدلي او کړېدلي وطن ته د خدمت مصدر ګرځي خدمت به کوي او وطن به له ستونزو څخه راباسي یوازینی شی چې نړۍ پرې پرمختګ کړی ده هغه تعلیم ده هغه پوهه حاصلول دي هغه قلم ده هغه کتاب ده د قلم او د کتاب استعمال چې چا کړی هغه نن د نړۍ په برقدرتو هیوادونو کې ځان حسابوي هر هغه چا چې د کتاب سره مینه کړې هر هغه چا چې د تعلیم سره مینه کړې هر هغه چا چې د تعلیم د ځایګاه سره مینه کړې هر هغه چا چې قلم پاللی او کتاب یې پاللی د قلم او د کتاب هغه خلک چې هغوی د دې د پاللو سره مینه لري د هغوی سره یې مینه ښودلې ده هغه انشاءالله تاسو ته تعهد در کوم چې هغه وروسته پاتې کېږي نه هغه به پرمختګ کوي نن داسې یو معطره ورځ ده چې د دغې ورځې تمه مونږه زمونږ د درنو فارغانو او د دوی وارثینو کوله نو د دغې سترې ورځې د بریا مبارکي ټولو حاضرینو ته او ستاسې د لارې ستاسې ټولو متدینو او تدینو کورنیو ته وایم مخکې له دې نه چې تاسې په دې وپوهېږئ ستاسې دا د ده بسنه نه کوي چې ولا لیسانس دورم پای ته ورسوله زموږ مسؤلیت خلاص شو تاسې په دې وپوهېږئ چې ستاسې مسؤلیت لا زیات شو او اوږې مو لا درندې شوې د پلار په تړاکو لاسونو باندې په ایران کې و نورو ځایونو کې ګټل شوو پیسو باندې دې درسونه وویلې د پلار په دې قانۍ او په چاودلو لاسونو او د مور او د خویندو چېرته یو څاروی وروزه او بیا یې خرڅ کړه او بیا بچي ته فیس مهیا کړه نو دغه ټول مسایل دې په نظر کې ونیسي او کبر او غرور دې نه کوي داسې دې نه وي چې اوس خو زه فارغ سلم او زه دېخاني ولې وکړم او زه باغداري ولې وکړم او زه پلار سره په کورنۍ چارو کې مرسته ولې وکړم نو دغه مسایل دغه فکرونه د مزغو نه وباسئ مخکې مدیر صاحب عزیز الرحمن وویلې چې لیسانس دا د زده کړې دروازه ده دا یې پای نه ده کم د تخصص نو یوازې په لیسانس باندې اکتفا او په دې باندې مغروره کېدل چې زه یو لیسانسه سړی یم او زه به اوس واښه راوړم او زه به پلار سره لونه کوم او زه به په دې خانۍ او ورځنۍ چارو کې ورسره برخه اخلم دغه فکرونه مو د مزغو نه وباسئ خبر سئ چې علمونه ولې چې شته او خلک کمې مرحلې او کمې لوړې سطحې ته رسېدلي دي نو په دې باندې کبر او غرور بیخي مه کوئ او د خپلو والدینو لاسونه ښکل کوي د هغوی نه مننه وکوئ استادان مو دي دوی تاسو سره زحمت ګاللی ده دغه اداره د روښان پوهنتون ده
زموږ تاسو نظام ده چې هغوی موږ ته زمینه برابروي او امنیت ونیسي. هغه څه چې په توان کې دي هغه راڅخه نه درېږئ. د دې ټولو نه مننه وکوئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې چا دې بنده شکر ادا نه کړ نو هغه د الله جل جلاله شکر نه ده ادا کړی. بیا هم درته مبارکي وایم، بیا دې هم درته مبارکي، ټولو ته دې مبارکي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Thank you.